چې یو غیر مسلمه مسلمان شوی دی نو هغه دا سوال کوي چې د ده چې کومې کپړې دي جامې دي یا لوښي لرګي دي نو هغه به هم انزل غواړي وروسته د دې نه چې هغه په اسلام کې داخل شو او هغه مسلمان شو. الجواب وبالله التوفیق د کپړو انزلو ته او د لوښو انزلو ته ضرورت نشته، ځکه چې غیر مسلمه داسې پلیت نه دی چې دا حسي پلیت دی، یعنې د ده د جسم نه پلیتي بهیږي نه، دی معنوي پلیت دی، د ده زړه پلیت دی، د ده عقیده پلیته ده، د ده منهج او نظریه پلیته ده. خدای دا مطلب نه دی چې دی ظاهري د ده بدن چې دغه ټول پلیت دی او په دې چې کومې کپړې دي او کوم لوښي دي نه. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو صحابه کرامو یو پیر د یو مشرکې زنانه د لوښي نه یا مشک نه یا مشکیزه چې ورته وایي چې د سرمن نه جوړه شوي د هغې نه اوبه څکلې وي او هغه مشرک او هغه زنانه. بله دا چې الله رب العزت مسلمانانو ته اجازت ورکړی دی چې دوی د اهل کتابو د زنانو سره واده کولی شي. اهل کتاب یعنې یهود و نصارا اوس چې واده کوي نو په واده کې لازم د دې سړي او د دې زنانه بدن یو بل سره لګي. نو که چېرته دوی داسې پلیت چې بدني پلیت او حسي پلیتوالی یا نجاست د دوی نو بیا خو به دا نه وي جایز. خیال هم دی دې خبرې ته. دغه شان ګوره الله د اهل کتابو ذبیحه حلاله کړې ده چې څو پورې موږ ته پته نه لګېدلي چې دا د غیر الله په نوم، چې کله پته وي چې د غیر الله په نوم ده یا په غیر شرعي طریقې سره ده بیا به ترې ځان ساتو. خو له دې نه علاوه د اهل کتابو ذبیحه دا زموږ دپاره څه ده؟ جایز ده. نو ذبیحه هغوی په څه باندې کوي؟ څاروی سړی په څه لري؟ په لاسونو که نه که نه په پښو که نه لرې ورته ګوري چې حلال شه څه بدن څه کیسه خو به لګي ورسره که نو که چېرته د دوی دا پلیتي داسې وی چې د دوی دا بدن ټول پلیت دی ظاهره کې نو بیا به زموږ دپاره دا ذبیحه بیا به دا حرام وه ځکه چې پلیته ده. نو د دې خبرو په رڼا کې هغه مسلمان چې نوی مسلمان شي په هغه باندې دا نه دي لازم چې دی د خپلې کپړې وینځي یا لوښي دې وینځي الا چې ده ته پته وي چې دا پلاني کپړه په دې پلیتي لګېدلې وه یا په دې پلاني لوښي کې د هغې انزل لازم دي. خو نور عامې کپړې عام لوښي د هغې انزل لازم نه دي او نه شریعت ده ته د هغې ویلي دي. والله اعلم.